السلام علیکم دوستانو، زه عبدالباسط هیوادمل او د وخت تاسو پښتو ټیکنیکل چینل ګورئ. دوستانو څنګه تاسو پوهیږئ چې موبایل یو داسې آله ده چې نن سبا یې هر څوک استعمالوي، عین تر دې پورې چې ماشومان هم د دغه موبایل د استعمال څخه پاتې نه دي راغلي. تاسو به د موبایل په ځینې اساسي شیانو باندې پوهیږئ. نن سبا ورځو کې موبایل ورځ تر ورځه پرمختګ کوي لګیا دی او دې لپاره نوي فیوچر اضافه کیږي. خو نن به انشاءالله تاسو ته په دغه ویډیو کې داسې پټ فیوچر یې وښایم چې تر څو پورې تاسو هغې په اړه هیڅ معلومات نه در ترلاسه کړي. له ټولو مخکې که زموږ چینل ته نوي یاستئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ ویډیو تر ټولو وړاندې تاسو ته ورسیږي. دوستانو تر ټولو اوله د موبایل لاک دی چې تاسو دغه لاک ګورئ. که چېرته تاسو موبایل ته لاک ورکول غواړئ نو موږ مختلف لاکونه موبایل ته ورکوو چې دغه لاک په واسطه باندې زیاتره خلک د خپل کورنۍ نه هم دغه موبایلونه بند ساتي. که چېرته تاسو نه موبایل ورک شي نو کولی شئ چې یو ښه سړي لاس ته ورشي نو هغه معلومات وګوري، تاسو سره اطلاع وکړي او تاسو ته خپل موبایل درکړي. دغه تاسو ته د موبایل په سر کې لیکلی کېږي چې څنګه له تاسو سره کانټیکټ وکړي. دغه باره کې دوستانو موږ به تاسو خپل نوم او خپل اډرس نمبر له دې نه مخکې تاسو به راشئ سیټینګ ته او سیټینګ کې به بیا لاک سکرین باندې کلیک وکړئ او بیا کانټیکټ انفارمیشن به ورکړئ. دغلته به تاسو خپل نوم او ورسره د موبایل نمبر او هم اډرس به تاسو دلته ورکړئ او هم دې لپاره تاسو کولی شئ د خلکو نه خپل موبایل لرې وساتئ. نمبر وم دوستانو ویټ میزرمنټ. دغه ویټ میزرمنټ دوستانو په دغه باندې موږ زیاتره وزنونه تلو، که څه هم که څونه کوچنی نه کوچنی شي هغې لپاره موږ بیا یو تله یو ترازو لرو چې دغه ترازو په واسطه موږ کولی شو چې دغه شانتې د دغه وزنونه وتړو. دغه دوستانو دغه اپلیکیشن په ډېر کمال د اپلیکیشن دوستانو دی. تاسو به لاړ شئ پلی سټور نه به ویټ سکیل اسټیمیټر به ډاونلوډ کړئ دوستانو او دغه دوستانو صرف په دغه دننه دایره کې به دوستانو تاسو دغه چې کوم شی تلی دا به دننه سر کې کیږدئ او دا به هماغه شانتې چې کوم د هغې وزن وي تاسو ته به هماغه وزن شو کي. دوستانو یقینا هم دغه اپلیکیشن چې کوم دی ډېر خوندور او زبردست او په زړه پورې. شپږم دوستانو ببل لیول. زیاتره موږ په کورونو کې ډیکوریشن کوو. ډیکوریشن په وخت کې دوستانو موږ ته معلومات نه کیږي چې په کوم ځای کې موږ پورته تللی سو، په کوم ځای کې موږ ښکته تللی سو. دغه ببل لیول چې کوم دی دا زیاتره په کورونو کې نه وي نو دې لپاره تاسو کولی شئ د خپل موبایل نه ببل لیول جوړ کړئ. لپاره به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ او پلی سټور کې به ببل لیول پرو دغه ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن او دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل نه یو ساختماني یو آله جوړه کړئ چې دې په واسطه تاسو کولی شئ چې هغه لیول چې کومه اندازه ده هغه دوستانو تاسو په اسانۍ سره جوړه کړی شئ او هر طرف ته چې هغې زاویه برابره نه وي هماغه ځای لیول یې ورته برابر کړئ. دا اپلیکیشن هم یقینا ډېر په زړه پورې. پنځم دوستانو پاور بوټن. زیاتره دوستانو موږ موبایل زنګ وهو او بیرته هم دغلته د کټ چې کومه بټنه وي د هغې لارې موږ دوستانو دا کټ کوو. که څه هم دوستانو تاسو به دې په اړه نه پوهېږئ چې موږ کولی شو د والیوم بټن او هم د پاور بټن د لارې دوستانو موږ وکولی شو چې یوه کال قطع کړو. دې لپاره تاسو به سیټینګ ته لاړ شئ، دوستان کې بس اکسیبیلیټي ته به لاړ شئ دوستانو. اکسیبیلیټي وروسته به انټرکشن او ډکسټري ته به تاسو لاړ شئ. له هغې وروسته به انسر اینډینګ کال باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. له هغې وروسته دا پلس اپ انسر او سلایډ کې کال انسر دا دوستانو تاسو کلیک کړئ. له هغې کلیک کېدو وروسته دوستانو تاسو کولی شئ چې د پاور بټن د لارې تاسو هم کولی شئ چې بیا خپله اړیکه قطع کړئ، یعنې موبایل چا ته زنګ وهئ نو پاور بټن او د والیوم بټن لارې تاسو کولی شئ دوستانو خپل زنګ قطع کړئ. څلور نمبر د دوستانو بلیک اینډ وایټ یعنې تور او سپین. که تاسو چېرته وغواړئ چې خپل موبایل لکه د 1915 په شان جوړ کړئ یعنې تور او سپین شي نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه موبایل ځان ته د تور او سپین کوي، یعنې موبایل به تاسو رنګین او بالکل وځي، یعنې مثال هغه رزولوشن تاسو به له هغې وروسته چې ته غواړئ نو تاسو به اول لاړ شئ دوستانو سیټینګ ته او سیټینګ کې به دوستانو لاړ به شئ اباوټ فون ته. اباوټ فون کې به دوستانو تاسو لاړ شئ سافټویر انفارمیشن وروسته دوستانو په دې بیلډ نمبر باندې اووه ځلې به کلیک وکړئ. پرله پسې اووه ځلې کلیک کړو وروسته تاسو دوستانو دلته به ډیویلپر آپشن اضافه شي. ډیویلپر آپشن چې دوستانو اضافه شو تاسو به په هغې باندې کلیک کړئ او بیا به سیمولیټر کلر سپیس انتخاب کړئ. د هغې د انتخابېدو وروسته دوستانو دا به آن کوئ او آن کېدو وروسته به دوستانو دا به مونوکروموسي کوي دوستانو. د هغې کلیک کېدو وروسته به دوستانو دغه تاسو سیستم چې کوم دی ټول به بلیک اینډ وایټ شي. دوستانو که چېرته غواړئ چې بېرته خپل عادي حالت ته دې ورګرځوئ دوستانو تاسو بېرته ډیویلپر آپشن نه دا کولی شئ چې خپل عادي حالت ته وګرځوئ. دوستانو بل دا ډش کیمرا.
ډش کیمره دوستانو زیاتره وخت موږ په ګاډي ډرایورۍ چلولو وخت کې دوستانو له ټکر او پیښو سره مخ کېږو بیا مخالف لوري چې کوم دی هېڅکله خپله ملامتیا نه مني نو دغه کیمرې له لحاظه موږ کولی شو دوستانو تر څو پورې موږ څلور خواوې چې کوم موټر موږ چلوو مخکې وروستو ټول موږ ساحه کنټرول کړو که چېرته دوستانو تاسو په ګاډي کې ډش کیمره نه هم وي دوستانو بیا هم کولی شئ تاسو دوستانو چې په خپل موبایل کې دغه ډش کیمره فعاله کوئ تاسو به دوستانو دغه ډش کیمره فعالولو لپاره دوستانو لاړ به شئ پلی سټور ته او آټو پلی ډش کیمره پلی بکس به ډاونلوډ کړئ دوستانو دغه د ډاونلوډولو وروسته دوستانو تاسو به یو هغه دې لپاره خپل هغه میسن دا خرڅېږي په ګاډي کې لګول کېږي هغه به دوستانو ولګوئ هغه به د لګولو وروسته دوستانو تاسو کولی شئ بیا سیستم فعاله کړئ یو بل په زړه پورې اپلیکیشن سکینر د دوستانو دا د موبایل لپاره یو نوی کیمره سکیم راوتی چې دوستانو کولی شي تاسو په هغې اسانۍ سره مخکې چې به دوستانو موږ ورقه کاپي واخیسته نو هغه هم پرنټ کول هغې سره به دغه خالي ځایونه راتلل خو دوستانو کیمره سکیم اوس نوې ګټه دوستانو دا راغله چې تاسو کولی شئ ورقه په سمه توګه باندې دوستانو عکس وباسئ او هغه په سکین دغه کوي تاسو به کیمره سکین ځان له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دوستانو دغه اپلیکیشن هم ډېر په زړه پورې دی مخکې به تاسو دوستانو وګورئ دغه ورقه به ډېره خرابه راتلله اوس دوستانو ماشاءالله ورقه هم ښایسته راځي او ډېر په زړه پورې سره دغه اپلیکیشن کار کوي دوستانو له دې وروسته ماوس دی ماوس یو بل په زړه پورې سافټویر له موبایل دغه لپاره جوړ شوی دی دوستانو تاسو که چېرته کمپیوټر کاروئ او تاسو ماوس एकदम کار پرېښوستلو دوستانو او تاسو اندېښنه مه کوئ دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل نه ماوس جوړ کړئ دغه طریقه هم ډېر په زړه پورې او ډېر په زړه جالبه دوستانو تاسو به د پلی سټور څخه د ماوس لپاره خپله یو اپلیکیشن ریموټ ماوس ډاونلوډ کړئ دوستانو ریموټ ماوس به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او بیا به د وای فای لارې دوستانو تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر سره وصل کړئ او انشاءالله دا به ډېر په زړه پورې کار کوي یقینا دغه اپلیکیشن ډېر په زړه پورې او جالبه دی دوستانو